جهان په مکتب باندې آباد دی ځکه چې علم او تعلیم نه وي انسان ژوند ناممکن دی 500 ځای شپېته کوټې یو روپۍ لري سودا واخلئ سودا د اختر دویمه ورځ د شپې دماغ خپرونه نشر شوې نو په دې کوڅه کې روان یم چا ته اختر مبارک اول د هر سره مخکې تاسو زموږ د درینور ته راتګ دپاره دا دې درینور پوس څوکه ده یاره که شاګرده او نه جان استاده قربان استاده مهربان استاده داسې وایه او دا د دې زمانې شاګرد دی د دې زمانې شاګرد کله او خان دی ولې نه دا خان دی ولې ما کومه غلطه خبر کړې نه وی خبرونه شروع ده د خبردار خبرونه ډیرو قدرمن لیدونکو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روغ رمټ د خپل ټلویزیونو مخامخ ناست او زموږ دا خبرونه تر پایه پورې وګورئ او خوند ترې واخلئ یاره وایم نو افسوس چې ځواني مې وایه که نه زور مې پیدا راځي که نه دې شاګرد سره به ما کتلي وو که نه بلې السلام علیکم ورور جوړ دې ټکړه په خیر شکر ده الله دې وبخه الله تعالی دې وبخه بس څنګه کې کاش کې چې هر شاګرد په صداقت سره شاګردي کړې وای کنه غم مه کوه چې څومره زما پیښې وکړې کنه خو انشاءالله تعالی کنه زمونږ دغه خنګري ته به هم راونه رسېږي کوي دې کنه پیښې دې کوي کنه دا چې خیره به ورته وکړمه که نه بیا به روزي به مخکې دی به ورپسې غم مه کوه ولاکې اړخ په غیر له تیږې نه په مالوچو ولګېږي دا د استاد خیره ده السلام علیکم یو چا زنګ را وهلی و که نه تا شاګردان چې دي که نه دا داسې لږ ګډوډ راته ښکاري که نه ما یې پروا نه کوي که نه ښه وای یو ملګري له دې بل نه پوښتنه وکړله چې دا څنګه حساب ده دا فیل ولې بایسکل نشي چلولی وای دا ځکه چې هغه ګوتې نه لري که نه چې زنګ پې باندې ووهي تام چې ویلي چې دې ویلي که نه یوه ټوکه به زه ثواب کار ده زه نو و یوه زوی پلار ته ورته وی چې زه به څه وخت غټېږم چې دا د مور دیوالو نه به زه خلاص شمه پلار یې ورته وی تر اوسه زه هم دومره نه یم غټ شوی مور دې ما اوس هم وایي زه هم لا دومره نه یم غټ شوی که نه چې د هغې له وهلو نه خلاص شم وی پاکه پروردګار اړیکه ده بله السلام علیکم ښه او که نه بله خپرونه کې د مرورې پل ته لاړلو او که نه مالې چې مرور را په خولا کړو که نه ښه دا د کاشکوټ خو ای وروره قربان دې شم داسې چله چې دا طبیعي پیښې چې دي که نه د مملکتونو ملاګانې ماتوي نو د ډیپلوم ملا به نه ماتوي اوبه ډېرې شوې که نه ګوره اوبه ډېرې شوې بس د پول ملا ماته شوله او کېنه پټکي کې جبونه خر ګوډه کړه او پټکي په ونګه کوي زه څه وکړم چې داسې وایه که نه داسې دا د اوس درځو که نه
د چارواکو سترګو ته به داسې کو داسې بس خبره به خلاصه شي که نه او که نه د یو څو نور جبونه به ډک شي ښه په سترګو ور به شو که نه ور به شو دا د ننګرهار ولایت او د کونړ ولایت ترمنځ د کاشکوټ پل ده د چی شي پل ده کاشکوټ د کاشکوټ پل ته ملا چې د ماته شوی ډېر وخت کېږي چې همداسې ملامت دی بیچاره ژاړي خو څوک یې فریاد نه اوري راځه چې ما ورته یم دې چارواکو ته داسې کوو که نه که لږ یې پې زړه وخوږېږي ځه چې ځو له ډېرو قدرمنو لیدونکو تاسو چې همدا اوس موږ ګورئ دا د ننګرهار ولایت د کاشکوټ ولسوالۍ پل ده چې د دې پل ملا ډېر وخت کېږي چې ماته شوې ده او هېڅوک د دې پل علاج نه کوي یا به په علاج نه پوهېږي نو ثواب کار ده که نه دا چې دې پل علاج ولې نه کېږي د دې ځای د اوسېدونکو سره به لږ خبرې اترې وکړو که نه کومو ځایونه یې رامنډه کړه چې موږ یې ولیدلو که نه غواړي دا اوسېدونکي چې دا خپل اواز د چارواکو غوږو ته ورسوي ستړی مه شي وروره د کوم ځای اوسېدونکی بسم الله الرحمن الرحیم زه د ننګرهار ولایت د کوز کونړ د ښوی ولسوالۍ د برکاشکوټ اوسېدونکی یم د برکاشکوټ قریې د صفدرګټ د کلي اوسېدونکی یم دغلته چې تاسو ګورئ دا پل وران شوی دی د دې ډېر وخت وشو دغه مخکې امریکایان راغلي وو افتتاح یې کړی و ویل چې دغه پل به جوړ شي خو لا تر اوسه جوړ شوی نو ګوره امریکایان موږ ته څه شی نه جوړې قربان دې شم ښه او که جوړې هم دغسې به ملا ماتېږي تاسو ته بس دا په کار ده که نه چې لاړ شئ دا ولایت ته هغه ولایت ته لاړ شئ دا خو د دوه ولایتونو تر منځ یوه ولسوالۍ ده که نه بس وکیلان راټول کړي مشران راټول کړي چې د دې پل خامه درته وخوري وروره داسې خو نه ده که نه اوس خو تاسې په بسم اللهګانو باندې تېرېږئ او کله چې د دې پل یوه ساعتي نور دا ځمکه هغسې که نه وښویږي یا به موټر پکې لاندې پروت وي یا به تاسې پکې پراته یې که نه د یو انسان ژوند نه خبر یې څونه قیمتي ده نه یې خبر فکر وکړه چې تا د فامیل یو سړی دلته ولوېده ته به څه کوې زه به بس څه به وکړو نو بس ژاړې به نو د غریب ژړا ده نو ژاړې به نور څه نشته ده ژاړې نو خو اواز به خپل چارواکو غوږو ته رسوې که نه ځان به ستړی مه شي ورور ستړی مه شي د همدې ځای راوړه نیسه جوړ تیار ته کړه په خیر داسې څه ودرېږه څه نه ودرې نه د همدې ځای اوسېدونکی او د کوم ځای د کوم ځای دا ښوی ولسوالۍ خو د ښوی د ښوی ولسوالۍ هم دا پل دی تاسې او دا پل دی دا پل څومره وخت د جوړولو یې تېر شو چې یعنې جوړ څومره وخت کېږي چې ناجوړه ده تقریبا یو کال یې کېږي یو کال 3 کاله کېږي یو کال د نو دا څو میاشتې دا جوړ و نو تقریبا لږ وخت جوړ نو لږ وخت جوړ د ناجوړې ډېر وخت شو د جوړې لږ وخت شو ناجوړې ډېر السلام علیکم ماما ته راشه که نه دلته انګور دې نه خورو راشه دلته ودرېږه د کوم ځای اوسېدونکی دلته راشه د کوم ځای اوسېدونکی د کونړ اوسېدونکی دلته اوس چېرې ځې دلته د ګریاګله څه کوې دلته مې ورور راغلی ورته ورور دی که دغه پل جوړ وی ښه به وی او که داسې ناجوړه چې ده ښه ده نه چې جوړه ښه به وه ولې ښه و نه خو چې پلی راغلی وی نو پلی راغلی خو دا چا جوړ کړی دا پل همدې حکومت خلکو جوړه یم نو دا مړی ولې ماته شوه دا د اوبو ماته کړی نو اوبو ماته کړې ماسکلې تا ماته کړې ځه الله تعالی دې مل شه ځه نه انګور به انګور ورور ته وړي السلام علیکم السلام علیکم ستړی مه شي ستړی مه شي بچی ستړی مه شي آفرین یو پاپا دې راکړه پاپا راکړه ستړی مه شي راشه دلته ودرېږه دلته ودرېږه هسې اثر یې به ځي د همدې ځای اوسېدونکی او د کوز کاشکوټ اوسېدونکی کاشکوټ د دغه پله څومره وخت شو چې جوړ شوی ده او څومره وخت کېږي چې د حمله ماته شوې
دا تقریبا 2 کاله به کېږي چې جوړ شوی دی او ما هغه وړی لا نور راغلی چې بیا ولیدلی دی نو نه اوس دلته داسې کوم شکستبان نه پیدا کېږي چې دا ملا یې ور وګورو جوړه کړي که تا به چې سړی پیدا شو شکایت به وکړي نو کار به وشي ګنې نه کېږي الله چارواکو نه یې څه غوښتنه ده بس غوښتنه دا ده چې د وطن دپاره ښه خدمت وکړي پاکه پروردګاره تم په خیر دې پلونه تیر کړي یا الله سم دی سم هغه کونړ کوم ځای کې بمونه رالوېږي راکټونه داسې بره خو ډېر ښه دی د انګام ولسوالۍ ته جوړه ده دلته هم په ډار خلک تېرېږي هلته هم خلک په ډار ژوند کوي مننه نو بس اوس فرق د دې جوړونکو او د هغه وژونکو څه ده دواړه نږدې برابر دي ځکه دوی هم غورځولو ته جوړ کړي دوی هم خلک مړه کول دې سیند چې وړي هغه بیا نه بچ کېدل دوی